تاسو غواړئ چې ګرافیک ډیزاینر شئ خو تاسو سره هیڅ آیډیا نشته چې له کومه ځایه پیل وکړم نو تشویش مه کوه زه درته وایم راځئ چې له بیسیک نه پیل کړو لومړی رنګ په ټولو کې مهم دی همیشه چې تاسو یو ډیزاین لپاره رنګ انتخابوئ نو کوشش وکړئ چې کمپلیمنټري یا بشپړونکي رنګونه انتخاب کړئ تاسو دې ویل ته وګورئ دلته بلو او اورنج رنګونه دي یعنی یو د بل بشپړونکي چې کمپلیمنټري هم ورته وایي یا هم گرین او ریډ او یا هم پرپل او یلو بیا راځي ټایپوګرافي په ډیزاین کې ډیره مهمه ده یعنی دغه ټایپوګرافي کولی شي ستاسو ډیزاین جوړ او بیخي خراب هم کړي په دې کې څلور ډوله ټایپفیسز وي یا ټایپ ډولونه چې یو ته صرف وایي بل ته سین صرف وایي بل ته سکرپټ او بل ته ډسپلی وایي تاسو کولی شئ دا یو ځای هم کړئ یعنی څو ډوله ټایپفیسز په یو ډیزاین کې استفاده کړئ خو کوشش وکړئ چې له دوه څخه ډیر نه وي او صبر تر ټولو مهم شی پاتې چې هغه د کمپوزیشن او لیاوټ وي په هر یو ډیزاین کې یو فوکل پوینټ یا د تمرکز نقطه وي کله لیدونکي هغه ته ګوري نو په لومړي ځل باندې هغه ځای ته متوجه کیږي وایټ سپیس پکې ډیر مهم دی ځکه چې ستاسو ډیزاین سا واخلي او وروسته یې کنټراسټ یا هایرارکي ده چې دا هم په ډیزاین کې ډیره مهمه ده لکه څنګه چې تاسو په دې تصویر کې ګورئ چې یو بولډ فونټ ترڅنګ یو سمپل فونټ کارول شوی دی او یا هم په دې تصویر کې چې د غر ترڅنګ کوچني خلک ولاړ دي چې دې ته هایرارکي وایي بس همدا په ډیزاین کې دغه شیان ټول نه مهم دي